څلورمه برخه. نجلۍ پر اږدېدلو ګامونو روانه شوه. جمال هم حرکت وکړ. ملک چیغه کړه پرېږده یې. جمال مخ ور واړاوه دروازه پورې کوم. بیرته یې نجلۍ ته وکتل. هغه د ده تر څنګ روانه وه. جمال ورو وویل د چا لور یې؟ د ابۍ. د جمال تندی تریو شو. نجلۍ له دروازې ووته. جمال پسې وکتل. په ډیران کې څو میږو او اوزو خولې وهلې. جمال دروازه پورې کړه. شاته یې وکتل. پلار یې د غوا زنځیر ته تیږه نیولې وه او ګلالۍ په چوتره کې د ده له خور سره خبرې کولې. جمال ورنږدې شو. ګلغوټۍ ته یې وکتل او ویې ویل دا نجلۍ څوک وه؟ خور یې په بیړه وپوښتل کومه نجلۍ؟ دا اوس چې په سیرلي پسې راغلې وه. ګلغوټۍ وارخطا شوه. لالا ما ونه لیده. ګلالۍ په حیرانۍ وپوښتل د هغې پیژندل ولې درته مهم دي؟ جمال څه ونه ویل. سر یې وځړېد او د کلا د لویدیځ کونج لور ته روان شو. د کلا په څلورو کونجونو کې هسک هسک برجونه ولاړ وو. جمال په خړو زینو وخوت. یوه برج ته ورننوت. هلته یوه وړه کوټه وه چې د کلي خواته یې یوه اورسۍ درلوده. د کوټې ختیځ لور ته یو مات کټ پروت و. لویدیځ دیوال ته یې یو زوړ بایسیکل ولاړ و او د کوټې په منځ کې څو زاړه ټیمان، د خرې یوه کته او خیرنې پلاستیکي کڅوړې ښکارېدلې. جمال یوه شیبه د کوټې په منځ کې ودرېد. ده ته تېر یادونه ورپزله شول. یو وخت به په دې برج کې د ژمي لپاره مڼې ساتل کېدې. په چت کې به د انګورو کتارونه ځوړند وو او جمال به ډېر وخت په برج کې ناست و او له خپله پلاره په پټه به یې میوه خوړه. جمال ورو د ورسۍ خواته ورنږدې شو. له پاسه یې کلي ته وکتل. په 10 کاله کې کوم د پام وړ بدلون نه و پکې راغلی. یوازې خړ کورونه ډېر شوي وو. د جومات تر مخ د توت د پخوانیو لویو ونو پر ځای اره شوي منډان ښکارېدل او کلی هغه پخوانی شینوالی نه درلود. ناڅاپه یو څه ورپزله شول. له ورسۍ څخه یې سر وویست. کیڼ لور ته یې وکتل. له کلي وتلي په دښته کې یو زوړ چمبر ښکارېده. جمال ښه شیبه د چمبر ولاړو دیوالونو ته ځیر و. سرونه یې خوړل شوي وو او په ظاهره د ژوند کومه نښه پکې نه ښکارېده. بیا یې یو درب واورېد. په بیړه یې شاته وکتل. ګلالۍ د کوټې په منځ کې ولاړه وه. جمال په وارخطایۍ وویل ته دلته څنګه راغلې؟ ګلالۍ وخندل په خپلو پښو. جمال تندی تریو کړ. دلته ستا راتګ ښه نه دی. د ګلالۍ شونډې وځړېدې. مخ یې واړاوه. غوښتل یې چې په زینو ښکته شي چې جمال تر مټه ونیوله. ورو یې وویل چا ولیدې؟ نه، خو ته باید پام وکړې. ګلالۍ چیغه کړه زه ستا نامزده یم. جمال په بیړه د هغې پر خوله لاس کېښود. یو ګام یې واخیست. له پورته یې لاندې وکتل. په انګړ کې هیڅ څوک نه و. ورو یې وویل هلته کومه خبره نه وه. غاړه په غاړه به سره ګرځېدو خو دلته باید یو څه احتیاط وکړو. د ګلالۍ سر وځړېد. ورو یې وویل ته ډېر خفه پورته راوختې. جمال د هغې په زیړو ویښتو کې ګوتې تېرې کړې. اوږدې غاړې ته یې خوله ورنږدې کړه خو ګلالۍ یې ټټر ته لاس ونیو. شاته شوه او په شرمېدلي غږ یې وویل تر اوسه خو دې ماته نصیحت کاوه. جمال وخندل. ګلالۍ وویل لاړم. له دې سره یې ګام واخیست خو بیرته ځای پر ځای ودرېده. جمال موسک شو. پښېمانه شوې؟ ګلالۍ وویل په چوتره کې د خور پیالۍ ټولوي. جمال خپله غړۍ اوږده کړه. بیرته په خپل ځای ودرېد. ورو یې وویل ښه نو یوه شیبه ماتله شه. ګلالۍ د ورسۍ خواته ورتېره شوه. کلي ته یې وکتل. د ځینو بامونو پر سرونو د زوزو ګوندې بارونه ایښي وي او څو دیوالونه په تپل شویو خوشایو زیړ وو. ورو یې وویل آیا کوم بل داسې هیواد شته چې اوسیدونکي یې په خوشایو اور بل کړي؟ جمال هغې ته ورنږدې شو. تر څنګ یې ودرېد او شونډې یې وخوځېدې. نه پوهېږم. ګلالۍ یوه شیبه غلې وه. وروسته یې پام څو هلکانو ته ور واوښت چې سره لمر ته یې مردکي کولې. ورو یې وویل پلار دې ویل چې دلته ښوونځی نشته. هو، تېر کال چا وسوځاوه. ګلالۍ یوه شیبه غلې وه. بیا یې یو ناڅاپه وویل نشي کېدی چې د کلي ماشومانو ته درس ووایو. جمال په حیرانۍ سره هغې ته وکتل. ګلالۍ خپله خبره پسې وغځوله.
مونږ 4 میاشتې وخت لرو، ډېره موده ده، یو څه خو به زده کړي. د جمال شونډې وخوځېدې، خو زه نشم کولی. ولې؟ دلته ناروغۍ ډېرې دي. همدا نن 2 کلیوال راغلي وو، یوه یې زیړی درلود او بل هم په وچکۍ اخته و. ښه به دا وي چې د دوی درملنه وکړم. ګلالۍ وخندل. دا هم نیک کار دی. ته دې خپله ډاکټري کوه او زه به هم له کاکا څخه وغواړم چې د لیک لوست لپاره یوه کوټه په واک کې راکړي. ملک د ګلالۍ غوښتنې ته نه ونه ویل. د کلا لویې دروازې ته نږدې د کور یوه کوټه یې د کوچنو نجونو او هلکانو لپاره خلاصه کړه. په لومړیو کې د لیک لوست لپاره لږ شمېر ماشومان ورتلل، خو اونۍ وروسته یې شمېره 15 ته ورسېده. ګلالۍ به هر سحر 3 ساعته درس ورکاوه. دې له خپل کاره خوند اخیست. په پیل کې تر 100 پورې حساب ورزده کړ، بیا د الف با د تورو وخت را ورسید او وروسته به یې د 2-3 تورو له جنګولو یو ساده نوم جوړاوه. ماشومانو هم په لنډ وخت کې له درسونو سره زړه وتاړه. آن باز محمد هم خپل لیندا لرې کړه، د به قلم او کتابچه ورسره ګرځول. جمال ته به هم ډله ډله ناروغان ورتلل. د ده نسخه ډېره ښه ولګېده. په لنډ وخت کې تر لیرو کلیو دا اوازه وغځېده چې سړی له لندن راغلی دی. هلته یې ډاکټري زده کړې ده او د ډېر وخت ناروغان یې په پښو درولي دي. ملک هم خوشحاله و. زوی یې خپلې زده کړې بشپړې کړې وې او ورېره یې لا پسې خپله کړې وه. خو په جمال یې ډېر پام و. دی به یې نه پرېښود چې له کوم کلیوال سره یوازې کیني او یا هم ډېر وخت د باندې تیر کړي. بانه یې دا وه چې حالات خراب دي او احتیاط ښه دی. جمال هم د خپل پلار خبره منل. د به ډېر ناروغان د میلمنو په کوټه کې کتل او یوازې د کلي هغو ناروغانو ته به د هغوی کورونو ته ورته چې له پښو به لوېدلي وو. جمال یوازې یوه تفریح درلوده. دی به هر مازدیګر کلي ته نږدې هسکې غونډۍ ته خوت. هلته به پر یوه هواره ډبره کېناسته او د سره غروب ننداره به یې کوله. په کلي کې یې له چا سره نه لګېده. د زلمیتوب 2-3 همزولي یې په ایران کې وو او دته له پخوانیو ملګرو څخه یوازې د کلي نایي جانداد ورپاتې وو. جانداد له عمره پوخ سړی وو، وچ کلک وجود یې درلود او پخوا یې له جمال سره راز یو وو، خو اوس ډېر نه ښکارېده. یوازې یو ځل د جمال لیدو ته ورغلی وو او دویم وار په کلي کې سره مخامخ شوي وو. بانه یې دا وه چې 3 کلي اولس ورته غاړه دی او د ورځې تر 10 پورې سرونه جوړوي. یو مازدیګر جمال غونډۍ ته خوت چې له لرې یې په یوه سړي سترګې ولګېدې. دی یوه شیبه ودرېد. سړي پر بایسایکل سپور د کلي خواته راته او کله چې یو څه نږدې شو د جمال په زړه کې خوشحالي ورټوله شوه. شیبه وروسته یې جانداد ته کلکه غېږه ورکړه. بیا دواړه یو بل ته مخامخ پر لویو ډبرو کېناستل. د یو بل د ژوند په اړه یې خبرې وکړې. د رباب او د میلو په باره کې وغږېدل. له باغونو څخه یې د انګورو او نورو میوو د غلا کیسې راواخیستې او تیر یادونه یې تازه کړل. جانداد له خپل ژوند څخه راضي و. ویل یې چې ګزاره یې ښه ده. په نایتوب سربیره 2 میږې او اوزې هم لري او د 3 ماشومانو پلار دی. د دوی خبرې اوږدې شوې او جمال د لومړي ځل لپاره تر ماښامه پاتې شو. جانداد خبرې کولې خو جمال د مخامخ غونډې په لمنه کې د 2 ماشومانو او 2 میږو او اوزو ته کتل چې د دوی خواته را روان وو. د ماښام له اذان سره سم جانداد غلی شو. شیبه وروسته یې خپل څادر هوار کړ. دواړو نیت وتاړه. فرض لمونځ یې په آرامۍ سره ادا کړ، خو په سنتو کې د زنګولو ګړنجې اورېدل کېده. کله چې جمال ښي لور ته سلام وګرځاوه، بدن یې زیږ شو. دته مخامخ د 2 میږو او اوزو په منځ کې یوه خیرنه نجلۍ ولاړه وه. د هغې تر غټو خړو سترګو تور اوږده باڼه راتاو او ګریوان یې شکېدلی ښکارېده. جمال یوه شیبه هغې ته وکتل، بیا یې کیڼ لور ته سلام وګرځاوه او وروسته یې پر خپله خریلي زنه لاس تیر کړل. جانداد هم سلام وګرځاوه، ولاړ شو او د بایسیکل کنجوغې څخه یې یوه کڅوړه را خلاصه کړه. بیا نجلۍ ته ورنږدې شو. هغه د سوالګرې غوندې عاجزه ولاړه وه. جانداد په جګو پښو کېناست، غوټه یې خلاصه کړه او 4-5 روغ او سوځېدلي پاستي یې نجلۍ ته ونیول.
ورو یې وویل